د دې انسانانو ډېر ناشنا مزاج دی. دا که خوښې شوې که نه، که خوښې شوې هغه اسمان ته به دې اوچت کړي. همدقه سړی که معمولي خبره یې د پکې ولیده یا یو خبره ناروا هم نه ده خو د ده خوښه نه ده، دقه اسمان نه به دې واپس راغوځر کړي، د مله نه تیر به دله مات کړي. کوشش کوو چې عرش وله راضي کړي، پرېږده دا مخلوق. او حدیث کې راځي چې څوک کوشش کوي چې الله راضي کړي، الله به تیم راضي شي او دا خلک به تیم په آخرت کې راضي شي، ځکه چې دا زړونه دا د دې خلکو د الله په لاس کې دي. نو د مؤمن بنده مقصد صحیح الله راضي کول، ځکه به ده کې اخلاص وي. دې صفتونه مفتونه نه خوښوي، دې شهرت نه خوښوي، دې دنیا نه غواړي په دیندارۍ باندې. دې دا نه وایي چې څوک زما عباس وکړي، دې دینداري صرف او صرف دې دپاره کوي چې الله ترې راضي شي.